طالبانو د ایران سیستان او بلوچستان ته د اوبو رسولو په ژمنې ټینګار وکړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په یو بیانیه کې د دهراوود د اوبو سنجولو له سټیشن د ایران د اسلامي جمهوریت د تخنیکي پلاوي کتنې ته په اشارې سره وویل د اسلامي امارات حکومت په قول او عمل کې ژمن دی اوبه خپلو خلکو د سیستان او بلوچستان اوسیدونکو ته رسوي. په دغه بیانیه کې راغلي له نوموړي سټیشن د ایران د اسلامي جمهوریت د تخنیکي پلاوي کتنې زمینه څو ورځې وړاندې برابره شوه تر څو د اوبو بهیر وویني او وجاجوي. د هلمند سیند د 1972 میلادي کال تړون او د دغه سیند د اوبو د کمیشنرۍ له جوړېدا راهیسې د لومړي ځل لپاره د ایران د اسلامي جمهوریت فني پلاوي د هلمند سیند د پاسه د کاجکي ډیم د بره دهراوود د اوبو د سنجولو د مرکز کتنه وکړه. د هلمند سیند د تړون پر اساس چې په 1972 میلادي کال کې د ایران او د افغانستان د هغه وخت چارواکو لاسلیک کړی و د هلمند سیند له اوبو څخه د ایران ونډه په کال کې 820 میلیون مکعب متر او په یوې ثانیې کې کابو 26 مکعب متره ده چې البته دغه اندازه په بیلابیلو میاشتو او موسمونو کې سره تفاوت لري.